رب العالمین انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. که انسان دی او که پیری دی، د پیدایش مقصد د الله عبادت دی. او عبادت مونږ خو طالبانو ته جدا خبرې کوو، خو تاسو ته اسانه پښتو کې وایم، هر هغه عمل دی چې انسان یې په ډېره عاجزۍ وکړي د الله د رضا دپاره چې الله پې خوشحاله شي. په ډېره عاجزۍ او عمل کول او مقصد د دې عمل د رب العالمین رضای چې الله راضي شي، الله خوشحاله شي. په ډېره عاجزۍ د یو ګناه نه ځان ساتل. ولې ته ځان ساتې؟ د انسان خواهش خو دا ګناه غواړي، خو دی وی الله زه دا خواهش د دنیا چې څومره دي دا خوا کوم او الله تا راضي کوم، دا م عبادت دی. یو هغه عبادتونه دي چې بنده عمل وکړي، لکه مونځ شو، روژه شوه، ذکر و اذکار شو، یا د شریعت مطابق خپلو بچو له نفقه ګټل شو، د دین معاملات بیا شرا په ښه نیت، واده په پورې، نکاح پورې دا عبادت شو. یو د بدعملو نه، د ګناه نه، د حرامو نه، د غیبت نه، د حسد نه، د چغلۍ نه ځان ساتل په دغه نیت چې زه الله خفه کېږي، چې الله خفه نه شي، الله خوشحاله شي، دواړو ته عبادت وایي. نو وروڼو عبادت چې سړی کوي مقصد بسی دا نه چې خلق راته ښه ووایي، دا بني چې زه پې دنیا وګټم، دا بني چې خلق ووایي چې ډېر لوی عبادت گزار دی. که دا نیت راغی هر څه ختم. نیت به دی چې زما نه الله خوشحاله شي، بس په دې کولو الله خوشحاله شي، یا دا ګناه نه کوم چې الله خوشحاله شي. دا یو حدیث ته ما ستاسو مخکې ووی، حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک نه نقل کوي. زه ساده پښتو کې تاسو ته وایم، نور خو طالبانو ته مونږه په دې کې 2-3 ورځې سبق وایو، اوس هم طالبانو ته مونږ په دې کې تقریبا 3-4 ورځې سبق وایو. خو تاسو ته په اسانه پښتو کې وایم چې یو حضور پاک چې کله هجرت وکړ مدینه شریفې ته، یو سړی مهاجر ام قیس ورته وایي. هغې سړي مدینې ته هجرت وکړ، خو څه دپاره یې وکړ؟ یوه ښځه وه ام قیس، هغه یې خوښه وه. مقصد یې دا و چې زه به لاړ شم او دغه ام قیس سره به نکاح وکړم. ګوره نور هم پکې سوچونه او ښه سوچونه هم پکې و. ولې چې مدینې ته لاړ شي خو رسول الله مبارک پسې مونځ به هم کوي. مدینې ته لاړ شي نو حضور پاک مخ ته کتلو کې م عبادت ثواب. مدینې ته لاړ شي نو څه قرآن او دین به هم زده کي. او مدینې شریفې ته لاړ شي د صحابه کرامو او د حضور پاک مجلس کې کینې، دا م عبادت. او مدینې ته لاړ شي مسجد نبوي کې منځونه کوي، دا ټول عبادت دی. خو مین سوچ اولا به دا طالبان ورته وایي مقصد یې صرف دغه چې د ښځې سره نکاح وکړم. اوس دا خو لومبۍ زمانه وه، نو د خلکو لا پوره د شریعت آداب نو زده کړي. د خو وروستو بیا د شریعت آداب زده کوي، ورو ورو په قلار قلار خلک به رالل د باندې نه، او د حضور پاک به په کور کې دننه ناستو، تشریف فرما به او د دیوال نه پورې غاړه به آواز ورکړه، یا محمد اخرج الینا، لکه څنګه چې موږ یو بل ته وایو ای خالد روضه، ای زید روضه، دقسې به هغې اواز کو، د حضور پاک نوم به یې واغی صلی الله علیه وسلم روضه. نو الله ورته آداب وښول. دا څه بې ادبي هغه وخت کې نه وه، هغې ته پته نه وه. هغې خو ورو ورو د یو ورځې نیمې ورځې مسلمانان ورو ورو به آداب زده کول چې لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضکم بعضا. یو بل ته چې څنګه اوازونه کوئ داسې پیغمبر ته مه کوئ، د هغې احترام دی. او بیا پیغمبر مبارک تام وای چې ته خفه نشې، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. دا د دیوال نه پورې غاړه چې اوازونه درکوي دوی لا د آدابو نه پوره نه دي خبر. خیر دی ورو به خبرېږي.
دقسې دې غریب هم د دې آدابو نه پوره خبر نه دی لاړ چې ځه هم پښتانه وي هم هما هم خرما هم به ښځه میله وشي هم به دا نیکې وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره پته ولګېده په منبر کې ناسته ویلان یې وکړه انما الاعمال بالنیات چې د اعمالو د ثواب تعلق د نیت سره دی اوس وګوره چې کم نیت مضبوط دی که نیت دی د الله د رضا دپاره چې زمړه الله دپاره زمه نور قصې به هم حاصلې شي نو ثواب شو ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چا چې د الله د حکم مطابق د رسول او د الله د رضا کولو دپاره هجرت وکړو د هغې د حکم مطابق نو هجرت مقبول دی الله و رسول ته ثواب شو ومن كانت هجرته که چا هجرت دی له وکړه چې هلته کې صاحب حضور پاک د کچو مسلمانانو له پیسې ورکوي غنیمتونو کې سی ورکوي ډوډۍ ورکوي یا به هلته انصارو صحابو سره ډېرې ښېګړې کولې او یا د ښځې دپاره هجرت وکړه فهجرته الی ما هاجر الیه نو هجرت یې هم هغه څیز ته رد شو ثواب یې ونه شو ګوره څومره لوی سفر دی د هجرت او ما درته وي پکې نورې نیکۍ هم وې خو مین مقصد اول مقصد ښځه وه هجرت لړ برباد شو ثواب ونه شو هر عمل چې بنده کوي خالص مخلص د الله د رضا دپاره به کوي او که د الله د رضا دپاره د یو عمل وکړه او د دنیا د ښودنې دپاره د عمل وکړه هغه هر څه لړل برباد شو په ترمذي شریف کې یو حدیث دی اوږد حدیث یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه له ورته کېناست ابو هریره خو هغه صحابي چې د حضور پاک په خاصو شاګردانو کې او د حضور پاک 5304 او یا احادیث هغه امت ته رسولی دي چې وبه سره څومره خو د امت ته رسېدلی دي هغه ته کېناسته وی ابو هریره یو حدیث راته ووایه داسې حدیث راته ووایه چې تا د حضور پاک نه په خپله اورېدلې چې بل پکې میانځ کې څوک نه ولې چې په خپله یو خبر اورې بل شان او بیا دې پې ځانم پې کړي او یاد کړي دي مې حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې دا خبره اورېده وایي دغه مخامخ ځای کې مې د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی لیس بیني و بینه احد بالذات مې اورېدلی دی د هغه او زما په میانځ کې هېڅ څوک نو او ښه مې پې ځان پوه کړی دی او عقلته فهم ښه مې یاد کړی ځان مې پوه کړی خو چې دا حدیث یې ووی یو مضبوطه چغې وواله او پرېوت بې هوشه شو لږ ساعت پس چې هوش کې راغی بیا وی ما د حضور پاک نه یو خبره اورېدلې ده زما او د هغه منځ کې هېڅ څوک نو مې یاده کړی یم دا مې پې ځان هم پوه کړی دی بیا یو مضبوطه کریکه وواله او په ځمکه بیا پرېوت بې هوشه شو 3 ځله دا چلو شو خلکو هغه سړي ته ویې څه غم دی راوړی دی زموږ شیخ باندې څه چلو سړی وی ما خو ته د حدیث تپوس وکړه ما ته څه پته لري چې بیا په هوش کې راغی نو بیا وی ما د رسول الله او جاړي نه یو حدیث اورېدلی زما د هغه میانځ کې بل څوک نو ښه مې یاد کړی دی مې پې ځان پوه کړی دی د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایه چې د قیامت پر ورځ به 3 کسانی الله به ځان ته مخامخ کړي رونو ډېره سخته ورځ د قسم زموږ د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به کوي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه دې کړي دي نیغ به مخ په مخ درته ولاړې یو شی در نه پټ نه بیا د خدای خوښه ده که دې معاف کوي او الله خوښه ده که سزا در کوي قانون مطابق د سره عمل کوي لکه زموږ عدالت کې د قانون مطابق یو سزا میلاوي او د الله خوښه ده که دې په مفتو کې معاف کوي کله کله صدر پاکستان ته د اختیاري چې هغه رحم درخواست ورته وکړي پیلو کې نو مفتو کې معاف کول کوي نو که الله دې مفتو کې معاف کوي پروا نشته لیکن دا چې څه دې کړي دي څه په خدای که یو شی د الله نه غیب دی که په ژبه دې کړي که په لاس دې کړي او
زمارونو کله به دی وایي ما خو دا ګناه نه ده کړې توبې به بس نه دي فکر دروغ به وایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون په خوله به بنده شي مهر به ولګي لکه بنده چاړه شي چاړه شو بس مهر ولګي او به کوي خبرې نه لاس به وایي په ما دې دا ګناه کړی خپه به وایي په ما دې دا ګناه کړی چې په کم ځای دې کړي حقه به درته را مخکې دا ګناه دې کړې ده نن سبا په دې کیمرو کې یو سړی وي دا غلا خو ما نه ده کړې کیمرې هغه ویډیو راغېستې وي ګوره ورته کړې ده که نه نو نه چې دنیا کیمرې په تا فوکس دی او ستا ټول حالاتو نه خبردار دي داسې هم شته چې په سعودي کې او دا په دې حرمینو کې دا کیمرې لګېدلې دي ستا ته د 20 کالو مخکې ویډیو هم ښایي په یو ټکې راته ښایي 20 کاله مخکې اقه تاریخ وله ورکړي اقه ټیم ورکړي یو ټک به ورکړي هغه ویډیو به راشي ساینس په دنیا کې دا سیز ایجاد که څه خیال دی الله سره به داسې نظام نه وي زمونږ یو شی د الله نه پټ نه دی یو شی مخامخ به کړي دا ستا نیکي ده دغه ستا ګناه ده انکار کولی شي چې دا هر څه ووینې دی به وایي نه الله باس لاول خو به دی انکار کوي دروغ ما نه دي کړی خو چې دا هر څه ورته مخامخ کړي باس ما کړی زما کرام الکاتبین دروغ لیکلی دي نه الله ولې چې انکار کولی نه شي مخامخ یې ورته ښایي زما کرام الکاتبین فرشتو ظلم کړی دی نه الله نه دی کړی دا مې کړی دي بس خلاصه شو خبره دنیا کې امتحان کې چې پیل شي نو سپلیمنټري به ورکړي ضمني امتحان زمړه هغې کې هم پیل شو او سند بلو نه شو زمړه چې یو ګاډۍ باندې به ځان له مزدوري کوم هلته سپلیمنټري امتحان او ضمني بیا نشته ختم اخیری امتحان فاینل او هلته دا نشته چې امتحان کې فیل شم نو دنیا ته به بیا موقع راکړي چې زه اوس بیا نیک عمل وکړه دی به چغې وایي الله ما واپس دنیا ته ولېږه ته ګوره چې زه څنګه عمل کوم ما ولېږه واپس الله وی دنیا دې سر خوړلی دی دنیا ته واپس تل نشته دغه یا جنت او یا دوزخ پورې غاړه جنت دی محشر ته مخامخ دوزخ دی د پاسه نري د ویښته نه نري پل د تورې نه تیره پل سفرات بله لار نشته که زه د محشر کې ایثار شم د میدان کې دا به ختمي میدان محشر به چې حساب کتابو شوي دنګ ابر اوچت کې الله هغه ټوله د محشر ځمکه چې خلک پې د پاسه ولاړ ابر غونډه کړي یو ډوډۍ به ترې جوړه کړي خشته تکه سپینه د معدې او جنتیانو له به په میلمستیا کې ورکړي ختم چې کوم د حساب کتابو شو هغه ځمکه ختم بس مخکې پل سفرات دی پورې غاړه جنت دی لاندې دوزخ دی او ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه هر سړی به پې ورځي ورود څه ته وایي یو ګودر ته داخلېدل ورځي به پورې وتل نه ورځي به یو کس الله وایي طالبان په پوهېږي تاکیدیه او د حصر جمله ده یو کس نه پاتې کېږي ورځي به پې اوس که د خدای طاقت د سره خو پورې به د جنت ته که د خدای طاقت نو قسم دی هغه پول چې د ویښته نه نري وي او تورې نه تېره وي چاپلار هم پې نشي لاندې دوزخ دی الله به دا 3 کسان ودروي د یو ته به وایي وایه بنده مال مې درکړی و ښه ډېر مال څه دې کړی انکار نشي کولی الله او بالکل تا مال را کړو ما هغه ستا په لار کې خرچ کړی دی انا اللیل و اطراف هر وخت مې خرچې کول سخاو مثلا زه به مثال درکم کونډې یتیمانان مدرسه جومات هر چاله ورکړی رب العالمین به وفرمایي کذبته دروغ دی وی خو چې الله وایي کذبته نو د الله د عرش نه ګیر چاپېره چې کوم هغه لکه کروړه او اربها او فرشتې دي ټولې به وایي کذبته لومبی خو په د دا مهرو لګېد چې الله ورته دروغجن وایي الله توبه یو عام ملګري چاته وایي دروغ دی وی لږه وړه خبره ده او که یو استاد ورته وایي دروغ دی وی درنه ده یو لوی عالم ورته وایي یو افسر ورته وایي چې دروغ دی وی جج ورته وایي دروغ دی وی دا ډېره درنه خبره چې رب العالمین درته وایي چې دروغ دی وی ماشاءالله د غټه صدا خو دغه ده
چې په ټول محشر په ټول مخلوق په مخ کې ورته الله دروغجن وایي چې دروغ دی ډېره لویه خبره غټه ټاپه ولګېده او بیا د لکونه کروړونه فرشتې چې ورته وایي دروغ دی وایي بس د دروغجن سزا اوس لا سره چې الله بس ته دروغجن وایي بس خبره ختم الله به وفرمایي زه منم چې دا خرچې دې کړي دي خو زما دپاره نه لیقال فلان جواد دې له دې کړي دي چې خلک درته سخي ووایي چې ډېر سخي سړی ته خو ماله نه دي کړي چې خلک راته ووایي چې ګوره خان څومره سخي دي څومره خرچې وکړه وایي کونډو له یتیمانانو چې څه له دې کړي هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی ته چې څه له کړي وایه خو هغه مقصد حاصل شو ماله دې څه کړي دي اینما قدمته مخکې دې ماله سره لېږلي ډېر خلک رونو ګورې نن خرچې کوي خو د الله دپاره نه کوي پلار به یې مړي پردی قرضه به پې پوري که ته ورته وایې چې دې قرضدار له قرض ورکه ور به کوم در به کم او دلته به جمعې کوي څلوېښتۍ به م کوي سخاتونه به م ورکوي خیراتونه به م کوي غوی به ملال کي میخه به ملاله کي په خدای چې هغه قرض تپوس به ترې کېږي دا زیاتي څیزونه دي او نه خو په شریعت کې جمعې شته او نه څلوېښتۍ شته چې ته صحابه او تابعینو خو موږ نه دي لیدلی چې له تختې لوی پخ کړې ده په زه مړی په تخته باندې ور واچو دا د هندوانو رسم چې دلته به یې مړی لمبو د مشرانو نه تپوس وکړې د هندوانو رسم و چې مړی به یې لمبو نو په تخته به یې واچو نو لمبو به نو حلوا به یې پخول حلوا پخه کړي ماشومان هم نه خوري هغه حلوا په زول دی 15,000 روپۍ تباه او برباد کړي غریب له ولې نه ورکوې خیرات کولی شي مړي پسې خیرات صدقه ثواب دا زمونږ مذهب دی چې دا مړي ته دې ثواب رسېږي معتدلی نه منې مونږ یې منو خو په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې ریا پکې نه په هغه طریقه صدقه خیرات وکړه چې الله پې رضا شي په هغه طریقه وکړه چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ویلې څه ده ویه ویره یو صحابي راغی وي د الله رسول مور به مړه ده او یو کوی مې زړه غواړي چې وکنم مدینه شریفه کې خوږې اوبه کمې وي که چېرته خدای خوږې اوبه راویستې کوی مې غواړي وکم ویو بلکل کوی یې وکنه او خدای پکې خوږې اوبه راویستې وایي دا د ام سعد دا مې د مور ته ثواب شو بس دقه ثواب دی څومره چې خلک د کوی نه اوبه څکي مور ته به ثواب رسېږي جومات جوړ که مدرسه کې یو کوټه جوړه که غریب له ورکه یتیم له ورکه کونډې له ورکه څوک مه خبروه حضور پاک فرمایي اوه کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وی په هغه اوو کې یو څوک دی قیامت ورځ سخته ده خو دا اوه کسان یو دی رجل تصدق بصدقة صدقه ورکي یا د خپل طرف نه یا د بل نه عامه ده او په کومه طریقه صدقه ورکي فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چې ښې لاس کمه صدقه ورکوي چې دا قسم ته خبر نشي موږ وایو نه هلکه مه کوه قرض خلک مړه سبا به خلک وایي چې پلار پسې یو دمړی هم خیرات نه خلک وایي لاړه هر څه اوبو تلف شو غریبې په خدای یتیمانان بچي دې پاتې شي ماشومان واړه یتیمانان او ترې راشي خیرات کوم هلکه د خپل طرف نه کې کوي ماشومان بیا وروسته نه دا د ما خیرات دی سبا به خلک وایي چې پسې خبیث بچیا ښځې ته دې چل وله جوړ کړی دا زمونږ په دغه میره کې ځای راته نښې یو 15 کاله مخکنۍ خبره یو زنانه اوسېده او ماشومان یتیمانانو په پردي کور کې وه بلکل په پردي کور کې او خاوند یې مړ شو او صاحب د هغه ځای نه تره راغی دا ماشومان دا ښځې لیور او زه خیرات کوم خلکو ورته ووایي چې دا یتیمانان دي غریبانان دي دی له ورکه نه 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 دا ما رور دی زه خیرات ورپسې کوم دا زما رور دی زه خیرات ورپسې کوم خلک به سبا وایي ګوره خلک وایي دا چې خلکو ټکې دې پکې وي هر سره یې دوړه کړه وی ملال شو یا سندار سے چوبان اس خبر ہے دیگونا مو دا دنیا او سلوی خلقم بی چه زراشا تیارا نیغا غوڑا غوخه دا بس منتم دا من خوم چه دا سیو منو پخیٹا و تلاسو او پخیٹا لاسو دا نار گوله و تبیل ورواچو چه زیرک اومی منتا مامودا اومی منتا خیراتون دی او سیبا کیگی او چه سلوی خورا دیتے رشو پا سلوی ختمه واپس خیرات او که هغه ظالم
نو ښځې ته یې وې ځه چې ځو ماشومان بچي وو یتیمانه ښځې وې زه خو نه ځم نه ته زما عزت یې ما پسې ډله راله ما ته راشه مولوي صاحب دقسې یو مسله ده یو سړی دی دا لوبې کړي دی مونږ پوهې که چې مه کوه اوس هغه ښځې باندې لاس واچوه ښځه مونږ ته وایي چې دا ما خرڅوي او دا ماشومان یتیمانان هم راله خرڅوي ما پسې ټانګه راوسته هغه ورځ ټانګې وې ما پسې لاړم چې لاړم چې سړي ته مې وکتل سړی سم یو سوټا مشکل و یو غټ شی و لوی کوتک د دې بره وطن غټ کوتک و چې کېناستم کیاسې روب غوندې مولوي صاحب څنګه مې دا څه کې وایي دا زما روندار ده زما عزت دی مې دا ستا عزت نه دی دا ستا روندار ده رور دې مړ شو اوس دا پردی شو ستا ختم رسول الله مبارک فرمای الحم الموت لیور دا مای پیغمبر وی تبی ده ستا ردی نه ستر دی ستا نه ستر سپک سپک یې پدې نه دا د کور ته مې ښځې نه ورته پوښتنه وکړه پلار یې پیش او پلار یې غریب داسې راغلی ړچېده ما ته مولوي صاحب ګورې دا لور مې بوځي دا نوسان وسیله له خرڅي دا ډېر ظالم دی یاره سړی کلک ورو به یې شروع کړه مې په خدای چې دې مقتدیانو ته هم دونه دې ټکوم چې د والو غل به دې معلوم نه شي ما هم پېژنې که نه پېژنې اوس دې دلته راګیرومه مې د پخوا به خلکو دا وږي په اکوتکو وال وږي نه دي دا به یې په کوتک وال نو جوار به یې تیستل هلکان ته یې لکه د وږو هغه کوتک شته وایي جیب حکم کوه وایي سړی نرم شو خوار شوی د ماشومان یتیمانان دا واړه یتیمانان دا ته خرڅوي دا جینکۍ دا واړه دی پلار دی دې پیش او کار یې پیش 4 میاشتې 10 ورځې به دا دلته تېروي دا خلک یې د کور نه نو باسي بس دا د دې کور دی او بیا د پلار یې خوښه ده او د دې ماشومانو خوښه ده وایي ما چې پې دونه خرچه کړې ده تا ته چې د قوم وایي چې مه ولې دې کول نه ما دونه پیسې پې لګولې دي نو مې څه کوې پیسې لګولې ماشوم خرڅوې ښځه خرڅوې ما وی نیغ بدیره دی دی نه خلکو ته مو وایي که دی راغی که نه مې دا زما راته حکم دی مې خوږوی به یې نه خو ښه به یې ټکوی لکه وږي چې څنګه ټکېږي حقه چې هغه دوس وتښتېد نه ختم دا زموږ حال دی هلکه چې یتیمانان یو خبر آیت ته تر قرآن شریف وی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا د یتیم مال بنخوري ختم چې د یتیم مال دی او خوړه خېټه کې دی د دوزخ اور ور واچو قیامت کې به در باندې اور بلیږي موږ خلک څه کوو په کوم طرف لاړو سړی مړ دی قرض پاتې دی قرض نه ورکې یقین په خدای وکړه جومات کې ناست دی دا واقع ما غالبا یو ځل ویلم زما یو دوست ستاسو ری تورنګزو دکاندار په 400 کې و د کپړې زه ورسره ناست وم یو هلک راغی ما ته ویې مولوي صاحب ما هم ترې اخېستل کپړه وایي درته ووایه پلار یې مړ دی بلا خرچې ورپسې وکړې دیګونه او زما پې قرض دی او د دې زوی وادلی ما نه پیسې وړي دي د دې زوی وادله قرض نه راکوي زه ورته یم چې قرض خلاص کړه خیراتونه مه کوه وایي ګورو به قرض سره سړی دا خیرات د خدای دپاره شو نه شو د خدای دپاره خیرات چې کې پټ ورکوه الله دپاره ورکوه دیګ هم پخې منه نه دی که یو سړی خیرات کوي دیګ پخې په غریبانان وی خوري هېڅ منه نه دي خو په دې دیګونو کې اکثر ریاکاري راځي ساجت ریاکاری کوئ په دیګونو باندې زه ودونو کې موږ په لکونو روپۍ په شادي حالونو کې لګو رښتیا ووایه دا ته د خدای دپاره کې د خدای دپاره خو نه کارډونه دي او شادي حالونه دي او دونه خلک دی او دونه موټرې دي او دا دي کم از کم 15 لاکه روپۍ دې برباد کړئ او چې او دې هم خوړئ په خلکو او دقه خلک دا شادي حال نه روځي نو د مرۍ او د سپېمو ډکي خوله کې به هغه ډکي م وایي او هغه کاږه به م چوپي او چې روځي ای ته دې خدای غرقه کچغ وړي پکې چولي هغه بل ای ته دې خدای غرقه دوبچنې روجې وې ابل مړه مونږ خو غوښه پکې نه واسې تشه بوسه مو خوړل نو سپې هندوستړی خدای ناراض او اکثر لکه د امین په شان بې دعوت یې دی نه خوري دیم وایي دا مخامخ دا دی ناست دی وایي چې تاله به دلته نه راتلم وایي له دې نه مخکې مې په خدای چې په پېښور کې ډېرې ډوډۍ بې دعوته خوړلې دي دا دی ناست دی مخامخ سپې هیرونو په دې 10-12 لکه روپۍ په مدرسه کې ښکلې کوټه جوړېږي طالبان به پکې د قرآن سبق وایي حدیث په ویلې کېږي په جومات کې قالین واچوه جومات کې کار پې وکړه خوا کې د جومات جوړ کړه نیکبخته یو کونډې له ورکړې یتیمان داسې خلک دي نن په مخ د ځمکه چې د روزۍ درکې نه لګي
داسې غریبانان دي یتیمانان چې پردی ټوکړي خوري. قسم دې ما ته معلوم دي داسې غریبانان یتیمانان شته چې پردو ماشومانو جامې ولا مور راوړي او هغه ولا لنډې تنګې کې اوږدې کې حقه ورته ورچي. داسې طالبان موږ سره شته غریبانان چې هغې د ماسپښین نه پس ځان له مزدوري کوي او سار نه سبق وایي. دې له ولې نه ورکوي؟ مدرسه کې د چای ډوډۍ ضرورت دی، ولې نه ورکوي؟ نیکبخته څه ضرورت دی د خیراتونو ته؟ خیرات هغه وکړه چې الله پې خوشحاله شي. خیر خبره خو لرې لاړه خو ضروري وه. نو الله به وفرمایي چې تا خرچې کړي دي خو ما دپاره نه، دې دپاره چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی، هغه نوم دلته ګټلی دی، ما له دې نه دي کړی. الله به فرشتو ته حکم وکړي پوزه کې زنځیر واچوي په سپېمو کې، پړ مخې راکاږې دوزخ ته یې ورلړه کې. بل ته به وایي وایه که نه ښه مضبوط وجود مې در کړی څه دې کړی دي؟ او الله قاتلتو فی سبیلک، ما ستا په لار کې جهاد کړی، د کافرانو مقابله کې مې کوشش کړی دی او هغې پورې چې شهید شم. نو الله ته مانه دا تپوس کې یعنې مفهوم درته ویم، مقصد درته ویم، ما خو جهاد وکړو شهید شم، شهادت نه خو لویه مرتبه بله نشته. الله به وفرمایي کذبت، دروغ دی وی. فرشتې به ټول وایي کذبت، دروغ دی وی. الله به وفرمایي چې تا د ارس کړي دي، جنگ دیم کړی دی، جهاد او شهیدم شوی. لیقال فلان جریء، دې له چې خلک وایي ډېر لوی پهلوان او بهادر دی، هغه نوم دې ګټلی، ما له دې څه کړي؟ دقه نوم تا ګټلی ختم. او دا شوي هم دي، زموږ په بخاري شریف جلد ثاني کې راځي یو جهاد دی، په هغې کې یو سړی دی قزمان د بنو ظفر قبیلې د ظفري ورته وایي. داسې په میدان د جنگ کې روان دی، توره ورسره ده او داسې یو طریقه باندې لګیا دی د کافر مقابله کې جهاد کوي چې داسې پرې یې وغورځولې. حضور پاک ته چې وایي چې یو هلک دی ډېر بهادر، کوم دی هغه؟ وی انه من اهل النار، دا دوزخي دی. صحابه وایي چې خدای پاکه سړی خو زبردست مجاهد او د دنیا کافران یې مردار کړل، او رسول الله مبارک وایي چې دی دوزخي دی. یو صحابي غالبا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، هغه ویړه کې مې سودا شوه، د حضور پاک خبره ټیک ده خو هسې وسودا ورپسې شو چې د منډې کړې، ما به منډې کړې، چې دی به ودرېد، ما به اخره کې زخمي شو. چې زخمي شو نو لاول یې غشي راویستل، ځان یې پې لاله، خوند یې ونه کړ. بیا توره راواغېشته، د تورې هغه موټی یې په ځمکه کېښود او هغه سوک یې د سینې ته د زړه ته کېښوده، ځان یې پې ورغورځو، ځان یې مړ کړ. رسول الله مبارک ته راغی، الله رسول زما د قسم په خدای چې رښتونی پیغمبر وی ولې؟ وی چې تا وی چې دوزخي دی، هغه خو هغه د ځان په توره مړ کړ. رسول الله مبارک وفرمایل ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، کله خدای د منافق په ذریعه دین له طاقت ورکوي. دین له پې طاقت مې نو سړی منافق و، ریا دپاره او د پیسو د غنیمت دپاره جنګېده او اخره کې ځان مردار کړ. الله به فرمایي تا دا ارس کړي دي، خو دې له چې خلک وایي فلان جریء، ډېر زړور او بهادر دی، وایي سپېمو کې زنځیر ور واچوي راکاږي دوزخ ته. دریم ته به وایي قاري صاحب دلته راشه، څنګه ښکلی اواز مې در کړی او قرآن مې درته ښولی، او الله څه دې کړي دي؟ ما تلاوت کړی، قرآن مې لوستلی سار او ماښام. الله به وفرمایي کذبته، دروغ دی وی. فرشتې به وایي کذبته، دروغ دی وی. الله به وفرمایي چې دا تلاوتونه دې کړي دي، خو څه دپاره دې کړي دي؟ لیقال فلان قارئ، ډېر ښکلی قاري دی، ډېر ښایسته اواز دی چې خلک زما د اواز صفت وکړي، د قرت صفت وکړي چې څه له دې کړي دنیا کې د هغه شی ګټلی دی. سپېمو کې زنځیر ورته واچوي، پړ مخې دوزخ ته واچوي. حضرت ابو هریره وی دا هغه خلک دي چې په دنیا کې نیکۍ کړي دي او پړ مخې به دوزخ ته وغورځېږي چې چا دا نیکۍ نه کړي، ګناه کړي، چې د هغې به څه حال. د دې وجې نه د دې خپلو طالبانو ته وایم چې طالبانو خدای مو عالمان که، نو په درس پیسې اخیستل جایز که تنخوا دی. که ته وعظ او نصیحت او تقریر کې پیسې اخلي، علما دام جایز ګرځولی دي چې دام جایز دي، بچي بری څه خوري، دام جایز دي، خو نه داسې به نه کوې، الله دپاره کوه. درس ته خدای دپاره کوه، که تنخوا میلو شوم او که میلو نه شوم.
وعظ نصیحت تقریر د خدای دپاره کوه که چا څه شی درک الله ښه که درې نه کړل پروا پې مه لره ډوډۍ د خدای په لاس کې ده او قسم درته خورمه چې الله ته دې مخ کړې چې الله زه تا راضي کوم دا دنیا به راغمتون الی رجلیک د خپو غلاندې برې دا دنیا پرته مال خو د خدای سره دی عزت د الله سره دی ډوډۍ د خدای سره ده مقصود بالذات چې ورته وایي الله دپاره کوه بس ډوډۍ د خدای سره ده ته به خدای خوشحالي او تا به خدای خفه کوي او زه عموما وایم هغه ذات چې خپل دشمن کافر له روزي ورکوي مشرک د خدای غټ دشمن دی هغه له ډوډۍ روزي ورکوي د دنیا ظاهري عزت ورکوي نو چې څوک د خدای دین او عبادت کوي هغه له به خدای ډوډۍ نه ورکوي دا مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په دې تقریر بخاري کې یو واقع لیکلی ده دا کار هلکه دا ناشنا خبره خلک کله وکړم نو بعضې خلک وایي دی څه ووایي ما حواله درکړه مولانا زکریا صاحب ډېر لوی سړی دی د بخاري شریف په دې تقریر کې هغه یو عجیبه واقع لیکلی په دې لومبي جلد کې همدا ما چې کوم حدیث وي دغه ځای لیکلی وي یو سړی وږی و وږی دی ډېر زیات وګرځېد راوګرځېد خو څه پیدا نه کړل د لوږې د لاسه یو جومات ته یو راننوت جومات ته راننوته چې زه دې جومات ته ځم څوک به راشي که چېرته وړی روټۍ راوړه خو چې راننوته نو یو 3 کسان د جومات په ګوټونو کې ولاړ دي یو هغه ګوټ کې ولاړ دی یو دې ګوټ کې ولاړ دی یو دې کې دې راغی بل ګوټ کې ودرېد هلکه یې سوچ کوو چې زه د دې 3 سال یې به زمای دوی خو به ناره نه تېروي دوی له خامخا څوک ډوډۍ به راوړي او خوراک به راوړي نو چې دوی له راوړي نو داسې به هم دوی نه چې ما ته به ست ونه کړي او چې دې ودرېده دې کې یو خشته جینۍ را دننه شو هغه جینۍ سره کوزم دا لوټه او دا لاس وینځونکي چیلمچي چې ورته وي دا هم ورسره بیا هم را دننه کړل او ښه مزېداره خوانچه د خوراک ښه قیمتي قورمې مورمې هغه هم را دننه کړل بس دا دی چې دی بس دې غریب خو وږی دی بس هغه قورمو ته سترګې نظر ور واچو چې خدایه نو چې په کومه به هلته به ځي که ماله به راځي خدای دې خو یې راولې یا الله او نیغ نیغ داسې ورته ګوري چې مال یې راولې جینۍ دې پرېښوده او مخامخ هغه بل سړي له ورغی چې ورغی هغه ته هغه لاس وینځونکی و هغه لوټه ونیوله وایي لاس وینځه ډوډۍ مې درته راوړې ده هغه ورته اړو ګوري نه دغه 3 ورته اړو ګوري نه او دې د ظالم بچي خو شیش مخامخ کړی دی وږی دی هغه ورته وایي لاس وایي لر شه ګوري م ورته لا لاس وینځه ما د ډوډۍ راوړې نه اخشه ورکشه ته ماله څه له راله ښې ورټله خو جینۍ نه صبرېږي چې لاس به خامخ وینځي دا سړی را مجبوره که او لاس یې پې ووینځه چې ووینځه او دې زړه کې وایي چې خدای دې بې خو باسه نو چې هغه نه خوري نو ماله راوړه که نه زړه کې هغه نینځي اوس هغه مجبوره نو موږ خو چې د تلې نه وي خدای دې غرقه که دې خوا اوس هغه لګیا دی لاس یې پې وینځ چې ووینځه بیا ورته هغه خوانچې ونی لر نه خورم نه خامخا به خورې او ته دا مار خواري کړې ده هغه یې رټي او دی رضا کوي اخره کې دا سړی مجبوره که چې مجبوره یې که نو چې هغه اډوکې راولي غوښه تې وخوري نو دا هغه اډوکې باندې دا جینۍ په دا مخ ولي چې بیا غوښه وخوري په هغه اډوکې دا جینۍ په دا مخ ولي او ته خیر دی خیر دی خیر پروا نشته اوله خو ته دا غوښه وخوره ښې دا جینۍ په هغه اډوکو مډوکو لا تاړ کړه خو سړی یې خو په ډوډۍ موړ کړه روټۍ پې وخوړه لاړ بل دا جینۍ لاړ او دې ایوه ته هغه نورو ته اډو ګوري نه او ده ورته شیشه غشتی دی لکه پیش چې خوراک ته شیش والی چې اوس هغه له لاړ هغه ته م وایي لاس وینځه هغه نه وینځي او رټي یې په زور یې پې لاسونه په مینت زور څه په مینت ووینځل اخره کې هغه ډوټۍ پې خوري هم دا لوبه کوي چې غوښه وخوري نو په هغه اډو کې دا جینۍ ولي چې غوښه وره جینۍ پې ولي او دی بیا هم رضا کوي خیر دی معوله پروا نشته خو جرور درېیم له لاړ هغه هم دا لوبه وکړه اخره کې دی اشنا له راله چې راله او لاس وینځونکي یې ورته ونیوه او وایي شابه لاس وینځه دی ورته وایي لکه هغوی چې کومه لوبه کوله دم هغه لوبه شروع کړه نه اینځم جینۍ خدای دې بې خو باسه اینځې که نه ځم نه اینځم که نه اینځې چې د نه ځمه تا خدای غرق که ما د لوبه راوړې لاس نه اینځم نه 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 اوبه وینځو الله الله اوبه وینځ لاس یې ووینځه بشیر جان ورته چې ته ټینګېږي په خدای لاس یې ووینځه چې لاس یې ووینځله اوس هغه ورته وایي
دا ډوډۍ خوره دی خو مغه دغه ته ګوري چې هغه نورو څه کړي زه به مغه هم کوم نه خورم ده خدای دې بې خو بس تا خدای غرق کړ ما دله ډوډۍ راوړه ته ماته خدای دې بې خو بس مری نه دې ونیسم ده اوسه ځم نه پام کوم معافي غواړه الله دې خوا یو څه غوښه یې راواغېسته وخوړه نو هغه نورو چې کومه لوبه کړې وه اوس هډوکې راواغېسته او دا جینۍ پې ښه رسه وویشته بس جینۍ ته دغه خوا که هغه خوانچه او دې مری ته یې وله لاس کړې او راګیرې که تا خدای غرق که ما دله ډوډۍ راوړه ته ما په هډوک ولې خو ښې ومږه داسې یې راګیر که چې ښې برابر هغه سړی ورته ویې جینۍ د خدای خاطر ما خو هغه درې واړو چې څه لوبه کوله نو ما وی دا به د دې علاقې رواج یې چې څوک چاته اوبه اچوي دوی به نکړې کوي او ډوډۍ کې به هم نکړې کوي او دا به رواج چې بیا به چا وله ډوډۍ راوړه نو غوښه وخوري په هډوکې به یې ولي ځکه درې واړو چې څوک ما هغه وکړل نو هغوی د بیا هم ورته مینت کول موږ د تباه و برباد کړو مری نه ونیو دا څه چل جینۍ ورته وایي زه دنیا یم د جینۍ په شکل راغلی او دا ما چې سره وړي دي دا متاع الدنیا د دنیا خواهشات او د دنیا عیش و عشرت څیزونه ما راوړل ما نه درې واړه خفه دي رضا کوم هغوی ما ته زه دنیا هم نه ګوري زه یم چې دې رضا کړم هر څه چې وایي خو چې دې راضي کړم او ځان ته یې رامایل کړم ما پې ښه ډوډۍ او سامانونه ور مخکې کړل خو ما ته یې نظر قدرې مونه کړ دې ورټلم او تا ما نه خفه نه زه چې راننوتم ګور دې راته کتل ته خو ما پسې نښتې لکه سپی چې غوښې پسې نښتې په تا نه خورم بیا راپسې راځئ واقعي زما ورور چې دا روزي رزق دا د الله په لاس کې دی زما ورور مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جماعت کې ناست دی د اشراق منځ ته پورې منځ چې به یې وکړه اشراقه پورې ناست دی یو سیټ راغی هغه سیټ هم په دسه خپل ازمایش او امتحان کو او څه پیسې یې راوړې پخوا د ډبلې روپۍ او مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ته هغه پیسې کېښودې وایي صاحب دا پیسې والا دا مې تاله راوړې بزرګانو د کچپ خاوندانو اندازې نه هم پته لګي وایي زما ضرورت نشته وی حضرت که ستا ضرورت نی نو په طالبانو ویش وی چې زما په لاس ویش نو په خپله دغه مدرسه د یو څه ویشه که هغه سیټ نیغ لاړه او پیسې یې راواغېستې او د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه په پیزار کې واچول او یو غسلخانه یا ګوټ هر ځای چې یو ځای کې پټ شو او مطلب یې دا دی چې دا خو زما د مخه نه ځي خو چې دې زه نیمه او وروستو راشي ګورم چې اوس پې اوچته یو که نه داسې ځای کې یې واچولې که بل ځای اچولی وي کیدای شي نظر یې ورته نه وی کړی سپلو کې یې ورته واچول مطلب یې دا و چې دې دا پیسې راولي زه به پې اواز وکړم ملا صاحب وخت یې دې نه اخېستې اوس دې واخېستې چې گنگوهی صاحب رحمت الله علیه د نفلو نه فارغ شو راووته او ځي او په پاڼو کې خپې منډي نو خپې پکې نه ورځي چې وکتل داسې دي اقه پیسې یې په پاڼو کې پرتې وي پاسم پې ډېرې پروت دی پاڼې یې اوچتې کړې او په هغه ځای وڅنډلې داسې ویشیندل او بیا څه وایي دا ټکې ډېر عجیبه دی وایي ای ګنده ماله پلیته ماله چې څوک در پسې دی منډې ته وایي ځان نه ورکوې او چې څوک درته شاکوي در نه تښتي د هغه د پیزار سلامونه کوي دقسې روان شو زما وروڼو ډوډۍ د خدای په لاس کې روزي د خدای په لاس کې کم عمل چې کې خالص د الله د رضا دپاره کوه نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای دغه درې کسان دي لومبې جهنم الله پاک به په هغوی باندې غرغنډه کړي عملونه سونه مزیدار خو اولا و بالذات طالبان ورته وایي مقصود بالذات د الله رضا نه و دنیا وه هر څه لړل برباد شو هر عمل چې کې بس دا نیت کوه چې د مانه الله خوشحاله صدقه ورکې پټه ورکوه چې مانه الله خوشحاله شي مونځ کې په دې فرضو کې ریاکاري نه راځي دا به نه وي چې خو دا فرض په جومات کې کوم نه نه هغه در باندې مقرر دي ابه کې څه خبره نشته حج له دې دنیا د نه خبرېږي خو څوک مه خبره او ډېر خلک ورنه نجونو له عمرو له هم په دې نیت ځي توغمه وباسه عمرو له ځي او تا ته به م وایي زه خو هر کال روجه کې عمرې له ځم او هر کال ځم او هر کال ساجت ته دې خبرو ته خلک ورته اورې
یو سړی دا ووایي زموږ بعضې بزرګان وایي چې دا خو مې درېیم حج دی نو زه بس هغه مخکني دوه دي دوړه کړل تا ته چا وایي چې درېیم او ته چا په چا خرڅی څه دا مې پنځمه عمره ده او دا مې شپږمه ده او دا مې لسمه ده ستا ضرورت سره یې دې خبرو دا یې خبره عجز ده دا خلکو ته ښودنې دپاره عبادت کول من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا شرک خفی ورته وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای 1400 سال مخکې انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر وی په خپل امت چې یریږم د رکوټې شرک نه یریږم قالوا صحابه یو ما الشرک الاصغر یا رسول الله دا الله رسول پټینې شرک څه شی دی وی الریاء والسمعة د ښودنې دپاره کار کول او د شهرت دپاره کار کول که ته نیکیم کې دی دپاره چې زما شهرت په خلکو کې راشي او ما خلک وویني چې پلان کې سړی نیک دی نو د دواړو جهانو مبارک سردار او الله په قرآن شریف کې دې ته رکوټې شرک ویلی عمل چې کو صرف او صرف د الله د رضا دپاره به کوو نو چې کم عمل دی د الله د رضا دپاره وکړو قسم دی په دنیا کې به هم سعادت الدارین ورته وایي په دنیا کې به هم دله خدای پاک بدل درکړي او په آخرت کې یو حدیث درته ویمه حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی حدیث قدسی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله د یو بنده سره مینه وکړي اذا احب الله عبدا یو بنده سره مینه وکړي ګوره چې عمل الله لکې الله به در سره مینه کوي ته ما خوشحاله زه به تا خوشحالوم که نه چې ته ما نه خوشحاله نو زه په تا څه کوم چې الله دپاره دې مینه وکړه نو الله نادا اواز وکړي جبریل ته ای جبریله دا فلان کې زما خوښ دی تم ورسره مینه وکړه ان فلانا احبه فتم ورسره مینه وکړه جبریل څه چلو کې په اسمانونو کې आवाज وکړي چې دا فلان کې د الله خوښ دی احبوه تاسو ورسره مینه وکړئ نو بیا حدیث څه وایي ثم توضع له القبول فی الارض بیا د نیکانو خلکو په زړه کې الله د هغه قبولیت ورواچي د بدانو نه نیکان مې ځکه یاد کړل چې د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضرت ابوبکر او د عمر مینه هم نه د بدانو خلکو په زړه کې خو د حضرت حسین مینه هم نه وه د بدانو خلکو په زړه کې د حضرت عثمان مینه هم نه وه د نیکانو خلکو په زړه کې الله د هغې مینه واچي نو که ته وایې چې خلکو ته زه خوښ شم نو د الله دپاره وکړه نو الله به د خلکو ته خوښ کړي که نه که ته وایې پیسو لکم الله له وکړه نو پیسه خدای سره ده که ته وایې چې زه د لویۍ دپاره کوم نو الله له وکړه نو لویي د چا په لاس کې ده د الله دې کې څه خبرې پاتې دي انشاءالله په آینده جمعه کې به راته بیان وکړو انشاءالله خو زما د خبرې مقصد رونو سره چې نیکي مونږ کوو د نیکۍ مقصد څه دی هغه عمل په ډېره عجزۍ کول چې زما رب پې خوشحاله شي بس الله خوشحاله شو خبره ختم دعا وکړئ الله مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي خدای چې مونږ څومره اعمال کړي دي پروردګار که زمونږ نه پکې څه ریاکارۍ شوي ښودنې شوي الله معافي غواړو الله معافي غواړو مونږ معاف کړه تاسو هم داسې وایه بیا چې څه اعمال کړي بنده او ریاکارۍ شوي که توبه دې وویسته نو پاک به شي توبه دې وویسته هغه اعمال به پاک شي که خیر انشاءالله فکر مه کوئ خو بیا دپاره داسې مه کوئ الله که زمونږ نه د خولې د لاس د مال د زړه چې څه عبادت کړی دی او ریاکاري م کړی د ښودنې شهرت دپاره الله مونږ معافي غواړو راته معاف کړه الله معافي غواړو راته معاف کړه ټول اعمال هم د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځه ته پرې راضي شه الله ته پرې راضي شه ته پرې راضي شه بعضې بیماران دي دوستان دعا وکړئ الله والا روغ صحتونه ورکړي بعضې زنانه دي دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې قبوله کړي بعضې دوستان دي د هغوی څه ضروریات دي دعا وکړئ چې الله ضروریات ورته پوره کړي الله د دنیا و آخر د پریشانونو هم په امن کې وساتئ او الله د خیر او برکت زندګي م نصیبه کړي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتئ الله د شریانو د شر نه مو ساتئ الله د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتئ ناګهاني آفاتو نه زنانه واړل وي مونږ په امن کې وساتئ خدای ته رانه راضي شي بنده به خپل کار کوي خو الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي الله ته رانه راضي شي بې اولادو له اولاد ورکړي د چا چې نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي مردگان د مسلمانانو الله ټولو بخي زمونږ دا طالب علمان دي
او ډېر خلکو په جوماتونو کې ډېره کړې دي مدرسې سره خلک امداد کوي الله چې څوک هم زموږ د دې بې کسو بې څوکو د حدیثو مبارکو د طالبانو په جوماتونو کې خدمت کوي ډوډۍ ورکوي مدرسو سره امداد کوي د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین د قسم خیلو د کندي د کرامت الله خوره پات شوې وه کرامت ماسټر صاحب الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د دیدارآباد د دربادشاه مور واقعي دربادشاه مور تېره جمعه وفات وه الله دې وبخي الله دې وارثانو ټول له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي الله دې روغ صحتونه او شفا ورکړي دا د ظهورو موږ سره د خور بیماره د غریب فالج والده الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي اسیدو دیار خان بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي بار ملک یو مسافر دی او هغه ته څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي بار چې څومره مسافر دی هغې ته دعاګانې کوئ ښه ځکه ډېر سختي بازو باندې الله یې د ټولو مسافرو مدد وکړي الله دې مل شي او الله دې په روزګارونو کې برکات واچي او زموږ یو دوست دی بادر خان د هغې والد صاحب بیمار دی غریب د ملا د تکلیف دی وته هغې ته هم دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي وله شفا ورکړي او زموږ نجیب الله خان دی هغه هم د هغې دویمه جمعه ده چې غریب راغلی هم نه دی راغلی دی لاړه هغه ته هم دعا کوي ډېر مخلص ملګری چې الله روغ صحت او شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي برحمتک یا